وسلوالو په یو برید کې 15 پاکستاني فوجیان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي چې په افغانستان سره سرحد کې د خیبر پښتونخوا ایالت د تیرا په سرحدي سیمه کې په یو نښته کې 15 پاکستاني فوجیان او 15 وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي. امنیتي چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دا نښته د دوشنبې ورځې سهار د مۍ 28 هغه مهال رامنځته شوه چې کله د وسلوالو یوې ډلې پاکستان د پوځ په یو امنیتي پوسته برید وکړ چې له امله یې 15 پوځیان ووژل شو او 6 نور ټپیان شول. امریکا غږ د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر سره د اړیکې د ټینګولو سره تر اوسه د دې پیښې په اړه دغه دفتر نظر نه ده ترلاسه کړی. د تیرا سرحدي سیمه د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د سپین غر غاړې ته پرته غرنۍ سیمه ده. د تحریک طالبان پاکستان TTP وسلوال ډلې سره متحدو وسلوالو ډلو په یو اعلامیه کې په تیرا کې د دغه برید مسؤلیت په غاړه اخیسته. دغه برید د پاکستان پوځ لخوا د خیبر پښتونخوا ایالت د مرکز پیښور سره نږدې د تروریستانو پر خلاف د یو برید یوه ورځ وروسته شوی چې پکې د 2 پاکستاني عسکر او 15 تروریستان وژل شوي وو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن تقوا د یکشنبې په ورځ په لاهور کې د یو خبري کنفرانس ته په وینا کې د طالبانو له حکومت څخه د اسلام آباد غوښتنه تکراري کړه او د دغه حکومت څخه یې وغوښتل چې د تحریک طالبان پاکستان TTP د ډلې وسلوال دي په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو باندې د بریدونو ترسره کولو منع کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په دغه خبري کنفرانس کې وویل چې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي، خو زیاته کړه چې دغه هیواد سره ښې اړیکې هغه مهال ټینګېدلی شي چې خاورې د پاکستان پر خلاف ونه کارول شي. هغه وویل موږ د افغانستان سره ښې اړیکې ټینګول غواړو، خو د دې لپاره مهمه ده چې هغوی یعنې طالبان دغه تروریستان ونیسي، محاکمه یې کړي او بیا یې موږ ته راوسپاري.